existing ground ته ولاړ شو کنه دغه خپل کالم شته صحیح ده کنه به کې موږ جوړولې هم شو خوشي موږ راځو چرته کالم ته په کالم کې به آرکیټیکچر کالم راوړو او په آرکیټیکچر کالم کې بدل کې موږ دا ایډیټ کو डुप्लीकेट पे को सही ना हाँ 1 by 1 شو ها دلته براشم هذا صحیح ورغه او ده ټیک ونه راغی صحیح دې باندې کلیک کوم دې به زم موو صحیح شو کنه بیا به کاپی کما دې سنټر نه او په دې سنټر به ورغه صحیح شو اوس به څه چلو کوم دا به میرر کوم copy या बस चलो कम दीना बा कापी वाला कापी बती वाला मा आओ दलता बेकी दमा बया बती कापी वाला मा और ये हो गया ठीक शुक्र ना देवा दरिंची बस ده صحیح ده ټیک شو کنه ها اوس دلته کیسه بیم درلې بیم ټیک ده نو بیم د پاره مو سره موبایل می ایډیټ ډوپلیکیټ په فائدہ مسوي بیم او بیم به وړي صحیح ده ها ایډیټ ته بلاړ شو د دې نه مدغه ډیلیټ خو دا بده ډیلیټ 9 इंच ने दे ब्रेक लिखले दे ना बा कंक्रीट शी सही है concrete push 9 इंचो هذا خصم سره پټ دی هم له کې راشو دا وسکو پټ دلته स्पेस باندې دی خواږه دلته راشه او دلته راشه اوس ته ولیدو اوس زموږ سره څه پته لګېده چې دا یو کالم چې دا څه پکار دی اخوا ته پکار دی یا زه یم خیر دی دا بس مونږ دی خو اوس د دې او د دې دا اخوا ته پکار دی خو مونږ اوس نه باغې د زکو एक्सटेंड में اوس په ډیزاین کې د سره راغله دی نو سو سره نشو کولای ٹھیک شو به سبسیټ باندې سمري د دې دا د دې وال به سمري به سبسیټ
والته به لاړ شو دا دی بل ته کې راشو دا 11 دی نو unconnected height به راځي څومره شي 18 انچ به شي پوه شوې نو د 11 نه یو نیم فوټ لرګه ساړې د 9 شو همدکې راشه او چیک یې کړه دا څه دی 9.5 فوټ یې کړه مطلب دا چې سلیکټ نه دی نوی دیوال به دغه حساب باندې جوړېږي پوه شوې نو دا به موږ څه کوو 18 انچ به یې کړو بیا به یې څه کړو 9.5 انچ به 9.5 فیټ به شي صحیح دی که نه فرنټ کې به وګورو صحیح دی ټیک شو که نه دلته به راشم دی ناب ته به راشم دا دی ډبل به یې کلیک کړم صحیح شو اوس تا خوښه ده که څه پکې څنګه انسان نه څنګه ډیزاین کوي شان شانتې یې کوو نو 3 انچ دی وایي چې په یو لاین نه پاسه بل لاین جوړی که نه ٹھیک شو دا میرر کوي هغه ځای ته میرر کوي یا موږ هلته کې راشو ام وی ٹھیک شو کنه ارک پر اول یې دا دی start in or radius دا بل اخوانه طرف نه کوم صحیح دا به کې ٹھیک شو دیو سوچ دا دلر کول غواړم دلته براشم دا نوې کمانډ زه سپلیټ الیمنٹ ته سپلیټ وذ گیپ کنه زه په سپلیټ الیمنٹ راوړم سپلیټ شو فیلټ ته براشم دلته به کلیک وکړم دلته براشم کم ځای کې مسله ده دلته کې چې ډبل دی دا مې لر کو دلته به هم بیا دی ډبل نو نه دلته ډبل نه هاي دې چل دی ها هني همون به کې 3 نمبر خو دی اوس دې څه شو او شو دا موږ څه کو پرسپیکټیو ویو کې وګورو ټیک ده کنه اوس که زه مې یاره دا خو ماشاءالله ډیزاین خو ستاسو خوښ شو زموږ خوښ دی زه به یې چلو کوم چې تا ته اډو پرېږدم نو ځکه چې ګران کار وشو که نه چې ګران کار وشو صحیح ده که نه ایلیمنټ باندې به یې څه کوم سپلیټ پې کوم او دا به دې سره او دا به د دې سره همه څه کوم اوکې به کوم او بیا به 3D ویو لاړ شي صحیح شو که نه ها اوس دا 3D ویو نه ده دا موږ داسې پکار چې د لاندې نه داسې شو شي د څه نه شو شي د لاندې نه دا به څنګه کېږي ایجي ته به راشم 3D ته به راشم څه به راولم کیمره به راولم او دا کیمره به دلته کېږدم او دا چې دا لاینونه چې د کم ابجیکټ نه تېرېږي هغه ابجیکټ به ښکاري زه یې د ټول کور نه تېروم ٹھیک شو همدغې راغلم دا زموږ سره کیمره دی لږ به یې غټ کړم ډېر زیات ریسایز کوم به یې نه ښه چې مسله ده بیا ځکه دا کیمره لګېدلې نو بیا چې وران وران ښکاري صحیح ده موږ ته صرف دی دا برنډه وښیي نو ٹھیک شو الاستیک دی ٹھیک شو صحیح یو خواني طرف د پکې حاجت نشته صحیح ده که نه اوس زه نه دا دې ما ته دې ځای نه نو دی دې ما ته دې اخواني طرف نه وښوی شي
نو کیمرا د دې ځای نه راشه او دې ځای ٹھیک شو دې ځای هم پرنټ کېدی شي بل شان دې پرنټ کېدی شي ستا څنګه خوښ ٹھیک شو ورسېدې پې اوس ورته ګوره ښه ستا پکې کوم ځای کار شو د دې په دې ګوټ باندې ایلر دی او کالم دی هغه کالم به ته وکړي یو به سره دلته ولګوي یو دلته یو په دې ځای کې او ډیزاین به هم دا لاندې نه وي ٹھیک شو ښه اوس راځو سټیج نه مطلب دا چې دلته موږ سره سټیر ورکړی دي نو موږ ته د رایزر او د تھریډ څنګه پته به لګي تھریډ خو ښکاري او د رایزر پته به څنګه لګي نو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 او دای 19 19 پړوي خدي دي سب څو پړوي 19 پړوي خدي دي او رایز تھریډ څومره دی 11 انچ بس موږ د نو ټینشن نشته دا سټیر به مونولیتیک سټیر ښه ټایپس دی ښه سټیر مونولیتیک کوي ولې چې لاندې ورته هغه ور واچولی شي دا به راشو لیفت پی کو صحیح ده دا زموږ سره 4 فوټ دي دا بل کې 4 کو دلته به راشو اکچوال ټریډ څومره دی 11 انچ او څو مطلب دا چې دا ټیک دي که چې د مسله پکې مونږ د پخپله رایزر راکوي ښه چې رایزر یې دومره دی رایزر یې وایي دومره دی ښه چې دا څومره کم او جو رایزر به یې غټېږي ښه نو لیفت ته رالمه دلته کې مې کلیک وکړو یو صحیح شو بیا اخوا ته مې کلیک وکړو او په دې سې راتاو شو د ځانه به خپله لینډینګ جوړ کړو ویني دا به زه اوس اوکې کوم نه یا زه به یې اوکې کوم وروسته به دغه سیټ دا ریلینګ چې دی دیوال طرف ته راغی ښه نو دا به یس کومه اوس ګوره څه وایي د ریلینګ په باره کې خبره کوي صحیح ده موږ به چلو کوو ریلینګ بوله سره ښه صحیح شو اوس موږ غلطي وکړه څه غلطي وکړه مونږ دې ته څه ښوولی دی ټاپ لیول به یې صحیح ګراوند وال ایم به نو ګراوند وال ایم خو دی نه دی فرست فلور نو نو دا به لرکو بیخي پوه شوې مونږ به سټیر له راشو مونږ مونولیتیک سټیر هم نه دی سلیکټ کړی مونولیتیک سټیر څه به فرست فلور به 11 فوټ 6 انچ په خپله شو که نه دی وایي 20 پړو ته خطي دي مونږ وایو نه 19 ورته خطي بلکې 18 ورته خطي ایکچوال ټریډ څومره دی 11 انچ دی لیفت دی که رایټ دی لیفت دی 4 فوټ دی صحیح دی که نه دلته به لاړ شم بیا به کلیک وکړم ٹھیک شو 18 ورته وختې بلکل ورته 18 وخت سوچ زموږ پړوی دومره ورته وختې ټیک ده که نه دا به یس کړم او دغه ریلینګ چې دی د دیوال دا به دې کټ اوس صحیح شو اوس به مونږ ته څنګه پته لګي چې دا پړوی بر وختې 3D ته به لاړ شم او نه ښکاري دا نوی کمان والا زه به راشم د دې د پراپرټۍ ته په څه کې په ایکسټینډس کې داسې لیکلی ماشاءالله یار ما به زره ښکاري انګلیسي کې هر څه بلر دي سیکشن باکس راغی اوس دا څیزونه زم په کار نه راځي که نه د دې خبره ختمه شوې ده داسې چل کوو چې دغه ټول دې څه کوو دا د ډیلیټ کوو ختموي دي ځکه زموږ ډرینګ جوړ دی او هم د دې نه مونږ جوړ کړی پوهېږي دا څه دی اوس په دا زه کته کوم دي ها
ټیک شو مونږ د بس پته لګي چې زموږ کمرې صحیح حساب دی او څنګه نور به کده کم فرنٹ ته بلاړ شم چې په حساب باندې کده کم ها وایر فریم به کما ټیک شو بس پیسه کما دا به الاستیک شو مطلب چت ښکاره شو که نه دا سیکشن بکس په معمولي کته کم دی ټیک شو مطلب دا چې لاندې خپل بلډینګ چې دا به داسې کتی شو ټیک دی ښه دا خو هغه سیکشن بکس تلی دی نو ځکه هغه ریلینګ چې دی مطلب دا ده چې بالکل صحیح خطي دي پړوی څه دي سیکشن بکس کار دی ولیدو ډېر اهم څیز دی ښه لږ ډېر راکته کړو نه اکثر پکې مونږ به پکې دغه کړي که نه صوفي او دا پکې ښودي دا نو پکې څنګه ښکاري بیا بل تصویر څنګه حالي خیال دی دا د هغې ترتیب دی ښه خاص به سیکشن بکس ختمو څنګه دلته به راشم سیکشن بکس نه به نښه لرم پوه شوې پې نوي نوي څیزونه به کې وشو ښه اوس دا پړوی نه دي دا کاپي کوم او بره پیسټ کوم څه کوم کاپي کوم او برې پیسټ کوم copy paste align to selected level ٹھیک شو اوس په مړه زبر د کرا سیکشن ګورم ما ته په پته لګي زبر سیکشن باکس نه خو ما ستاره بار وکم د سری کې دلته ګوره سره سیکشن په کوم ځای کې کټ کوم سټیر باندې خلک کټ کوي نو دا هغه طرف ته کټ کو دی خو هم کټ کولای شم لکه دغه حدود وته مخ شم چې دینه په خوا مخه یا زم نه دا ټول ګراوند مخه دلته وګوره دا طرف مخه نه هغه طرف نو اوس په دې باندې ډبل کلیک کړو پته به ولګي صحیح شو سیکنډ فلور ته دی ولې خې جوړی مونږ څه شي خطا شي دلته به کټ کو کټ اوس موډیفای ته بزو مانیج ته دی موډیفای ته بزو پیسټ الاین ټو سلیکټډ لیول او فرست فلور باندې پیسټ کوم ډیلیټ ٹھیک شو کاپی paste to align selected level first floor first floor کم یو دی یار دا نه څه مسله خیر خیر دی زه ښکایي لکه چې د اپ سیټ شي اغستی مړه اپ سیټ یې اغستی ښه څونه اپ سیټ اغست دا به زیرو کوم delete distance stair height top offset top level sare first floor control z by ko bia be control z ko adi mane be click ko top level dadi sare level 6 sahi da au bottom level sare base level sare first floor ٹھیک شو هغه لیول نو بیس لیول ټیک نو ښه اوس صحیح شو کنه اوس چې کېږي زموږ سره دلته کې دې کې یو مسله جوړه شوې ده د ځان له خپله دا سټیر څه کړي دي دا مطلب نه چې دا څه لیکلي دي تا ورته څه نومونه ورته نه لیکي دغه موږ د دې مسله په ډرینګ سټډي کېدو کې ډېره دشواري ده ګوره دا لیول 6 د کوم ځای کې دی دا مطلب دا چې دغه لیول 6
دلته سره راغلی دی لیول 6 ټاپ اپ سټي څه دی 11 فوټ او صحیح actual thread څه دی desired number of stairs څومره دی 39 نه دی مړه څه پرابلم شوی دی مطلب دا چې دلته به جدا سټیرز بیا راوړل دونه مسله پکې نه وي صحیح ده کاپي به یې کړو پیسټ به یې کړو په فرسټ فلور باندې ټیک ده دله به جدا جوړ کړو ښه نو موږ ته به رسنه پته لګي د کراس سیکشن نه به پته لګي زموږ سټیرز خطي دي بره که نه دي خطي ښه دا اوس د سټیر دی د خطو پر نوزینګ او د دا سیټینګ چې دی ایډیټ ته به راشو او دا ټولې خبرې کوم ځای موجود دي میکسیمم رایزر هایټ دا دی تھریډ دا ټولې خبرې هلته کې ورکړي دي صحیح ده کوم چې مونږ ورکړي دي رن ټایپ یې څه دی نوزینګ یې څه دی 3/4 دی دا د کټ کړی دی موږ له پکار نه و چې دا څه شي دا نوزینګ یې څه شي سموث دی ټیک دی دا خبره صحیح ده کنکریټ دی سټرکچر ډیپ دا دی دا 3/4 دی دا 0 نیخ شو که نه 7 inch د دې تھکنس دی دا دی 9 inch اپلای کا ودرېدو دا د هغه تھکنس وخه مونولیتیک تھکنس دا هغه ځای تھکنس 4 inch صحیح ده یو دې ساتو نو موږ وایو بای ډیفالت سات چې دی هغه ټیک دی دا خو سپورټ دی چې دوه طرفونو ته لګي دی سپورټ ته پکې حاجت نشته نه ګرافیکس نو پکې نشته اوکې که نه صحیح شو لینډینګ ټایپ یې څه 7 inch thick دی فنکشن سره انټیریئر دی ایکسټیریئر ده یو شی دی ویږي به اوس ان شاء الله بره چت کې به پړی وکړي کالم به وکړي د کالم هغه ډیزاین به وکړي بله وکړي څه خبره پاتې خاطه به کې بل یو کار وکړي چې دا نه دی دا کمرو دا ځای چې دی دی له به جدا فلور جوړ کړي هغه شپږ انچي هغې هم دي دا بل به پاتې شي او دی به شپږ انچي دی نه دنګ شي ښه دا کار وکړي ته وکړي انشاءالله